څنګه کولی شو صبر ولرو؟ په ټولنیز ژوند کې د صبر او زغم لرل خورا مهم دی. که موږ زغم او صبر ولرو، خپل ذهني سکون به مو ساتلی وي، او چې ذهني سکون موجود وي نو انسان خپلې ټولې چارې په ښه شکل تنظیمولی شي. د صبر او زغم په اړه چې زه څومره مطالعه لرم، دا کوم څیز نه دی چې ویې پیرو، بلکې دا ځان د قانع کولو یوه تګلاره ده. که دغه تګلاره مو زده وي نو کولی شو صابره واوسو. په دې تګلاره کې د صابر کېدو لومړی شرط دا دی چې خپل ځان سړی وپېژنې. ته په څه کې صبر کول غواړې؟ د ویډیو تر پای به پر ټولو خواو بحث وشي. د ستونزو پر مهال صبر. ځینې وګړي د ستونزو پر مهال له بېصبرۍ سره مخ کېږي. ستونزې په رښتیا هم د انسان زغم له منځه وړي، خو څه کول پکار دی؟ د ستونزو پر مهال د الله جل جلاله یادونه او عبادت تاسو ته ډېره انرژي او صبر درکوي. نو که د ستونزو سره مخ یې، غوره تګلاره همدا ده چې خپل رب ته پناه یوسئ. خو دا په دې معنا نه ده چې خپله هڅې به نه کوئ. کوښښ وکړئ د ستونزو د کچې او خنډونو پر ځای یې پر حل لارو غور وکړئ. کله چې تاسو حل لاره پیدا کوئ، هغومره مو صبر او زغم ډېرېږي. د قهر پر مهال صبر. د غصې او قهر پر مهال د صبر او زغم لپاره ځینې تګلارې وړاندې شوي دي. له شیطانه پناه غوښتل، یعنې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د جنګ ځای پرېښودل، خپل حالات بدلول. که ناست وئ پاڅېږئ، او که ولاړئ کښېنئ. د اوبو څښل، څو ګامه منډه اخیستل، مقابل کس ته نه کتل، د موخې په ترلاسه کولو کې صبر. ځینې نور خلک بیا د موخه ترلاسه کولو ته ډېره بیړه لري، چې په دې توګه یې زغم پای مومي او له یو ډول ذهني فشار سره مخ وي. په دې برخه کې هم مهمه خبره د خپل زړه او ذهن قانع کول دي. تاسو باید وتوانیږئ چې خپل ذهن ته قناعت ورکړئ. هر رقم چې زه غواړم همغسې کېږي. هر څه به سم شي. الله جل جلاله مهربانه ذات دی. لږ وخت نور پاتې او دې ته ورته نور هغه جملې دي چې تاسو ته د صبر او زغم درکولی شي.